منظور احمد پښتين وایي چې د پاکستان پوځ د پښتنو د روان حرکت شنډولو لپاره سیاستوالو خبريال په پیسو اخیستي دي. سلام ستړي مشه په مکړی د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پوځ د ترهګرۍ او جنگ خلاف د سولې په حق کې د پښتنو د روانو هڅو د شنډولو لپاره په دغه هیواد کې ځینې سیاستوال او خبريالان په پیسو اخیستي دي. منظور احمد پښتين وایي چې پوځ د پښتنو د روان ملي حرکت پر ضد د منفي پروپاګاندا لپاره دا کسان ګمارلي دي. ښاغلي منظور احمد پښتين که څه هم چاته اشاره نه کوي خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي څو ورځې مخکې وویل پښتونخوا د پاکستان برخه ده او نه غواړي چې پښتانه له پوځ سره په جنگ اخته شي. د نوموړي دا خبره له هغه وروسته وه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي شورا د غړي تر وژل کېدو وروسته منظور احمد پښتين وویل چې د اکتوبر پر 11مه د پښتنو جرګه راغواړي. د محمود خان اڅکزي پر دې خبرو په خواله رسنیو کې پښتنو ملتپالو نیوکې وکړې او د دې جرګې د پیکا کولو لپاره یې هڅې وبللې. د محمود خان اڅکزي تر څرګندونو وروسته تازه د پښتونخوا یو خبريال فاروق پیراک د پوځ دریشي اغوستې او خپل عکس یې په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی. که څه هم منظور احمد پښتين د محمود خان اڅکزي یا بل چا نوم نه دی یاد کړی خو په خپله فیسبوک پاڼه یې لیکلي د ترهګرۍ او جنگ پر خلاف او د امن په حق کې د پښتنو روان حرکت پر خلاف GHQ اوسنوي خبريالان یوټیوبران او بېلابېل تش په نامه سیاستمداران په پیسو اخیستي دي. منظور احمد پښتين زیاتوي چې د پاکستان پوځ د پښتنو د حقونو لپاره د دوی د مبارزې د مخنیوي هڅه کوي او وایي د روان ملي حرکت مشکوک کولو لپاره یې منفي پروپاګاندا ته تیاری کړی دی او کار یې هم پرې شروع کړی دی. ښاغلی منظور احمد پښتين له پښتنو غواړي چې د پوځ د دې هڅو مقابل کې غلی نشي او په مقابل کې مهذبه مبارزه وکړي. د پاکستان ځایي رسنیو د پښتنو د حقونو غوښتلو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډو او هم دغه راز د دوی د ملاتړ نظر څرګندولو ته وخت نه ورکول کیږي. سره له دې چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د دې غورځنګ د مرکزي شورا غړی او شاعر ګیلمان وزیر د ټاپي کېدو او بیا مړه کېدو ته نړیوالو رسنیو پراخ پوښښ ورکړ خو پاکستاني رسنیو خبر هم خپور نه کړ.